مؤمنانو د الله عز وجل د خوشحالۍ دپاره ټول عمر مصرف کړی، د الله د خوشحالۍ دپاره شپې شوګیر کړی، د رب العالمین د رضا د حاصلولو دپاره مالونه ولګوي، د رب العالمین د رضا دپاره ډیر شاقه کارونه وکړي چې په هغې باندې د الله عز وجل رضا لاسله راځي. یو مهم عمل چې په هغې باندې د الله عز وجل رضا لاسله راځي او الله پې خوشحالېږي د انسان نه، هغه رښتې ویونه ده. یو مؤمن دی خبرو کې رښتې وایي، وعده کې رښتې، په تجارت کې رښتې وایي، په خپل حکومت کې رښتې خبرې کوي او کلی کې رښتې خبرې کوي، په رښتیا باندې مشهور دی. الله عز وجل دته ضمانت د دې ورکړی چې زموږ رب د دې انسان نه خوشحالی. مؤمنانو د دروغو نه ځانونه بچ کړئ، وعدو کې تخلف مه کوئ، خبرې چې کوئ دروغ پکې مه ووایئ، ټلیفون کې دروغ مه ووایئ، مرګرو سره دروغ مه ووایئ، په مشوره کې دروغ مه ووایئ، یو ځای کې بیان کو دروغ مه ووایئ، ځکه ډېرې رښتینې خبرې د الله او د الله د نبي دي. هغه مؤمن چې پاڅېږي بیان کوي فقط قال الله قال رسول وایي، د دې سړي نه الله عز وجل خوشحاله دی. خو یو انساني او هغه ډېر زیات مکلف او مکیف ځان جوړ کړی په منبر باندې ولاړي، نه د الله خبره کوي نه د رب العالمین د رسول خبره کوي او دا قصې کوي، خوبونه وایي، تاویل ماویلې وایي، د باباګانو د پیرانو خبرې کوي، خو یو پکې رښتینی نه وي. دا انسان دروغجن دی، رب العالمین د دې نه ناراضه دی، الله عز وجل د دې نه خوشحالېږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي خطبه به چې کله کوله دا به ویلې فإن أصدق الحديث کتاب الله، ډېرې رښتینې خبرې د الله عز وجل خبرې دي. مؤمنانو ورونو کله چې بیان هم کوم علماء کرام او د الله او د الله د نبی خبره خلکو ته وړاندې کوي، د خلکو خبرې مو وړاندې کوي، د علماو خبرې مو وړاندې کوي، په څه باندې چې مکلف وي، په څه باندې جنت راکړی کېږي، په څه باندې موږ رب العالمین له ورځو، په څه باندې موږ مسؤول یو چې وی نه منو کافر په هغې باندې جوړېږو او چې منو جنتونه راکوي، هغه خبرې وکړئ. علماء کرامو دې ته رښتیا خبرې وایي، ځوانانو په خپلو وعدو کې رښتیا ووایي، تجارانو په خپلو تجارتونو کې رښتیا ووایي. محمد رسول الله موږ دې طرف ته سوقلی وو چې زموږ الله عز وجل خوشاله شي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای علیکم بالصدق فإن الصدق يهدي للبر، تاسو رښتیا خبرې کوئ، رښتیا سړی د نیکو په لور به رواني او بیا سړی چې نیکۍ باندې روان شي الله عز وجل ته جنتونه ورکوي. مؤمنانو که الله خوشالوي رښتیا ویوي، سوا دغه چانه چې په جنگ کې مسور پرې د کفارو سره خیر دی که دغه نه بعضې کارونو کې دوکې وشولې، د بعضې کارونو کې دنه دروغ ویلی شو. یو مؤمن د دوه مسلمانانو ترمنځ جوړه کوي، د دپاره شرعا جواز دی، خیر دی که دروغ وایي. دروغ هغه دروغ چې سړي خبره نه ده کړې دی کوي نو دا د ده لپاره روا ده، او هغه انسان چې د هغه نه زنانه خفه کېږي، د هغې نه زنانه ناراضه کېږي، وزرې دې کور نه کور یې خرابېږي، خیر دی که دی لږ شان د دروغ ورته ووایي. د دې دریو نه علاوه د ایمان خاوندانو دروغ مه وایي. محمد رسول الله په دې باندې امر کړی دی. کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم خط هرقل ته ولېږه او ابو سفیان او نور خلک یې راجمع کړل، رسول الله باره کې دنه پوښتنې کولې چې بماذا یأمرکم، دا نبي تاسو په څه باندې امر کوي؟ هغه ورته ویلې یأمرنا بالصدق والعفاف، دا نبي موږ ته وایي چې رښتیا خبرې کوئ، رښتیا ووایي، د الله عبادو رښتیا ووایي چې الله عز وجل دنه خوشحاله شي. دا هغه صفت دی چې نن سبا په دې ټول اسلامي نړۍ کې نشته دی. بس امیر دروغجن دی، مامور دروغجن دی، عالم دروغجن دی، امیر دروغجن دی، تجارتونو کې ټول دروغ ویل کېږي. د دې وجه نه موږ د مالی سردردۍ سره مخامخ یو، موږ د الله د عز وجل د عذابونو سره مخامخ یو، موږ د خیرونو د برکتونو نه بالکل محروم یو. زموږ په ټولنه کې الله عز وجل عذابونه رالیږي د رحمتونو په ځای باندې. زموږ او ستاسې په ټولنه کې سخت مشکلات دي، راحتونه موږ او تاسې نه وینو. وجه دا ده چې زموږ خبرو کې ټول دروغ وي. تاسې راشئ خپلو خبرو ته وګورئ مؤمنانو، هغه سړی چې مامور دی بدې په خپل دفتر کې سوچ وکړي چې ما د ساره تر ماښامه پورې په دې کاغذ څه شی دستخط ټول دروغ دستخط کړي، هغه د ځان نه فوق ته ور وړاندې کوي چې ما دا کار کړی دی. امیر دغه سراواله، بل دغه سراواله، والي صاحب تر وزیره پورې، وزیر اول د رئیس جمهوره پورې، نړۍ په دې دروغو کې اخته ده. د دې وجه نه موږ نه به الله عز وجل څه خوشحاله شي، څنګه به رب العالمین فیصلې موږ له راولېږي. مؤمنانو د اول نه شروع تر اخره پورې د دروغو نه ځانونه بچ کړئ، انشاءالله تاسو نه به الله عز وجل خوشحاله، اقتصادونه به هم پیاوړي، ورورولي به زموږ او ستاسې جوړئ، مشکلات به
د رب العالمین نه خوشاله نه بز مو سای ټولنې ترازی خو کوم او تاسو چې د رښتیا ویلي راشي مؤمنانو زمونږ بازارونه د رښتیا نه ډکې کته سي رښتیا ویلي او په لګ مال باندې رښتیا ویلي تاسو به د برکتونو خوندونه ویني رړې ته به ولاړې زړه بری دی او خان او د نواب منګي صدقه به د خان او د نواب منګي کې دومره زړه به الله عزوجل درکې چې هغه ژبه به الله عزوجل ډیر مالدار خلکو ته نه ور کړي برکتونه به رب العالمین زموږ استاد په تجارتونو کې واچي هغه تجاران لوی خلک تبلیغونو کې وختونه لګولې jihad کې وخت لګولې علمونو ته نه سپېول کې نهستي د روجو خو سبه حساب پته نه لګي تسبو ټول ورځ ټقای خيږي خو معاملاتو کې دروغ وي الله عزوجل به متاسنه څه مؤمنانو راضي شي څه بران رب العالمین خوشاله شي د الله عزوجل خوشالي راوړي خلکو نفسونه الله عزوجل لره ور کړیو شوګیرونه کړیو ور باندې سوزول شي ما بسونه کې وختونه تیر کړیو چې زمانه رب العالمین خوشاله شي آیات د دروغ په خودل باندې نه قادرېږي چې رښتیا خبرې وکړي او الله عزوجل نه خوشاله شي رښتیا وي الله به نه خوشاله الله عزوجل قران کریم کې فرمایي ته قیامت فرض باندې الله عزوجل وي دا غورز ده چې رښتیا وینکو ته بردي رښتیا فائدې ورکي د دې لپاره به جنتونه هغه جنتونه چې داغه د لاندې به ویلې رواني همیشه به ورپکې تل تر تله د سنه به جنت الله عزوجل نه راوباسي رضی الله عنهم ورضوا عنه زمنګ رب ردینه خوشاله دی به الله عزوجل نه خوشاله وذلك الفوز العظیم دغه ډیره لویه عظیم او ستره کامیابی ده اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين